چه ګوارا له طبابت نه تر انقلابه. بشپړ نوم یې ارنست چه ګوارا دی. دی د 1928 زیږدیز کال د جون په 14 نیټه په یوه اشرافه کورنۍ کې وزیږید چې د ارجنټاین په روزاریو کې استوګنه وه. نیکه یې د جنوبي امریکا د شتمنو کسانو په لومړي قطار کې حسابېده. دا چې د نوموړې کورنۍ په سیاست کې هم ښکېله وه، نو چه ګوارا په ډېر کم عمر کې د نړۍ له مختلفو سیاسي افکارو سره بلدتیا پیدا کړه. د هسپانیا په داخلي جنګونو کې یې پلار د جمهوري غوښتونکو ملاتړی و. هغه به په جګړه کې له زیانمنو سرتیرو سره مرسته کوله او پناه به یې ورکوله. همدا وجه شوه چې چه ګوارا هم له ماشومتوبه بېوزلو سره د مرستې کولو فکر خپل. نوموړی د ګڼو نورو وړتیاو ترڅنګ یو پیاوړی ورزشکار هم و. په ګلف، لامبو، فوټبال او نیزه‌بازۍ کې یې ښه نوم درلود. همدارنګه له خپل پلار څخه یې د شطرنج لوبه په ښه شکل زده کړې وه او په محلي سیالیو کې به یې ګډون کاوه. هغه د وخت د نامتو لیکوالو له اثارو سره مینه لرله چې له جملې یې د پابلو نرودا، ګابریل میسترال، فدریکو ګارسیا لورکا، البرت کامو، کافکا او ژول ورن نومونه یادولی شو. که څه هم د ناروغۍ له کبله ښوونځي ته نه ته، خو مور یې په کور کې هغه ته ښه زده کړه ورکوله. بالاخره په 1948 زیږدیز کال په بوینوس پوهنتون کې داخل شو او هلته د طب په لوستلو بوخت شو. د دې لپاره چې له قبایلو او د هغوی له فرهنګ سره سم بلد شي، له پوهنتون څخه یو کال رخصتي واخیسته او د لاتینې امریکا بېلابېلو سیمو ته یې سفرونه وکړل. د ارجنټاین شمال ته سفر او د هغه ځای د خلکو غربت ته او تنګلاسۍ د چه ګوارا په فکر کې مطلق تغییر راوست او په هغه کې یې د مبارزې هوډ پیدا او پیاوړی کړ. چه ګوارا به د خلکو د غربت او بدبختۍ اصلي لامل ظالم نظام باله او له دې حالاتو د وتلو یوازینۍ لاره یې مسلحانه انقلاب باله. نوموړی په 1953 زیږدیز کال کې ګواتیملا ته سفر وکړ. هغه د دې لپاره چې د لاتینې امریکا پر شتمنیو د امریکا متحده ایالاتو استثمار ختم کړي، د ګواتیملا د جمهوري ریاست تر چتر لاندې په ټولنیزو اصلاحاتو کې رغنده رول ولوباوه. له تورې کودتا وروسته چه ګوارا د مکزیک مقاومت له نهضت سره یوځای شو. هلته یې ګڼ نظامي درسونه او تکتیکونه زده کړل. همدا د هغه د نظامي وړتیاوو د څرګندېدو پیل و. په همدې وخت کې نوموړي ته د چي لقب ورکړل شو چې په ارجنټایي ژبه کې دا کلمه د ملګري معنا لري. وروسته له یوې کمونیستي نظامي ډلې سره یوځای شو. د څه وخت وروسته له دې کاره ستړی شو، بیرته یې د طبابت کار ته مخ وګرځاوه. مګر په ډېر لنډ وخت کې د اربنز نظام ونړول شو. چه ګوارا هم د ارجنټاین سفارت ته پناه یوړه. وروسته له څو هفتو مکسیکو ته ولاړ. هغه پوه شو چې د امریکا متحده ایالات د یو امپریالیست ځواک په لاس کې ده. دا قدرت هیڅ کله داسې هیواد نشي زغملی چې په خپلواک ډول پرمختګ وکړي. کله چې چه ګوارا د ګواتیمالا په ټولنیزو اصلاحاتو کې برخه اخیسته، د تور سازمان له لوري اړ شو چې له صحنې ووځي. همدا کار د دې سبب شو چې نوموړی یوه خاصه سیاسي ایډیالوژي ولري. چه ګوارا به د درېیمې نړۍ د وروسته پاتې کېدو علت امپریالیزم، نوی استعمار او د سرمایه‌دارۍ نظام باله. له دې وروستهوالي څخه د وتلو لپاره یې نړیوال انقلاب او انټرناسیونالیزم ښې لارې بللې. د کتابونو نومونه یې د چریکي جنګونو لارښود او د موټرسایکل خاطرې دي. د لومړي کتاب محتوا جنگي تکتیکونه او د دویم هغه یې لاتینې امریکا ته د سفر درسونه دي. چه ګوارا او د فیډل کاسترو ډله. د 1954 میلادي کال د سپټمبر په لومړیو کې چه ګوارا مکسیکو ته لاړ او هلته د ګواتیمالا له تبعید شوو وګړو سره په اړیکه کې شو. نیکولپس هم له همدې خلکو څخه و. هغه دا فرصت برابر کړ چې نوموړی له فیډل کاسترو سره وویني. چه ګوارا د فیډل کاسترو له ډلې څخه ملاتړ وکړ او د دیکتاتوري نظام ننګه یې وکړه. هغه د دې ډلې یو پیاوړی روغتیاپال او د چریکي حملو ماهر و. کله چې په 1955 زیږدیز کال کې فیډل کاسترو له مکسیکو څخه د کیوبا په لوري حرکت وکړ ترڅو خپل لومړني انقلابي عملیات وکړي. هلته تر حملې لاندې راغی او ډیر نظامیان یې ووژل شول.
په همدې جنگ کې چې ګوارا ډاکټري یوې خواته کړه او د یوه ټپي سرتیري له اوږو یې ټوپک واخیست او لکه یو جنګیالی وجنګېد. د فیډل کاسترو له لوري نوموړی د یوه لښکر مشر وټاکل شو. په لومړۍ حمله کې د چې ګوارا لښکر سم جنګ ونه شو کړای. له همدې کبله نوموړي یو څه سختي پیل کړه. هر څوک به چې له لښکره وتښتېد خاین پیژندل کېده او د هغه د پیدا کولو او وژلو هڅه به یې کوله. وروسته پر کیوبا حملو د وخت ولسمشر باتیستا تیښتې ته اړ کړ. نوموړي په 1959 میلادي کال کې کیوبا پرېښوده او په دې توګه د کیوبا د اوسني نظام بنسټ کېښودل شو. چې ګوارا پکې د صنایعو وزیر او د مرکزي بانک د سفیر او رئیس په توګه وټاکل شو. په 1962 میلادي کال کې شوروي اتحاد ته د سفر پر مهال د اقتصادي هیئت رئیس و. ورپسې په 1963 میلادي کال د الجزایر په اقتصادي کنفرانس کې د کیوبا په نمایندګۍ ګډون وکړ. په 1964 کال کې د تجارت او پرمختیا په کنفرانس کې چې په ژینیو کې ترسره کېده ګډون وکړ. چې ګوارا په 1964 کال کې د کیوبا په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک کې ترسره شوه چې ګوارا هم پکې وینا وکړه. کورنۍ چې ګوارا د هیلدا ګادیا او الیدا مارس په نامه میرمنې درلودې. البته له یوې څخه تر جلا کېدو وروسته یې له بلې سره واده کړی و. اولادونه یې هیلدا، الیدا، کامیلو، سلیا او ارنستو نومیږي. د چې ګوارا اعدام او وژل کېدل. تور سازمان د 1960 میلادي کال د اکتوبر پر 8 نیټه نوموړی ونیوه. ځینې پر دې باور دي چې دې سازمان غوښتل چې ګوارا ژوندی ونیسي او تحقیقات ترې وکړي. بالاخره له خپلو څو تنو ملګرو سره ونیول شو او یوه ورځ وروسته اعدام یعنې ووژل شو. له مرګ څخه وروسته نوموړی په جنګي فنونو کې د یوه متخصص او د انقلابي سوسیالیستي ډلو د یوه اتل په توګه وپېژندل شو. چې ګوارا هغو سربازانو ته چې نوموړی یې واژه وویل: حواس مو ټول کړئ، سمه نښه ونیسئ، ځکه چې تاسو یو نر وژنئ. وروسته له مرګه یې د هغه د دفن ځای په اړه هیڅوک نه پوهېدل، تر دې چې د هغه د وژونکو له ډلې یوه تن د چې ګوارا د قبر په اړه معلومات ورکړل. په 1970 میلادي کال کې د نوموړي د جسد پاتې شونې کیوبا ته انتقال شوه او په یاد یې د نوموړي قبر جوړ شو. د چې ګوارا ویناوې: ومره، خو د ضمیر او حق سودا مه کوه، ځکه چې دا ستا نه بلکې د نسلونو سودا ده. د رهبرۍ لومړی اصل دا دی چې لوېدلی ملت له ځانه سره راپورته کړي. که ملت نه راپورته کېده نو ته ور ټیټ شه. پرېږدئ چې هر څوک او هر څه ځي لاړ دي شي. زه هېڅ شی هم په سوال او زاریو نه غواړم، حتی ژوند هم. کوم ملت چې تاریخ ته لیوالتیا نه لري، حافظه یې کمزوري او مغز یې احساساتي وي، د خپل مشر په ټاکلو کې دوکه کیږي او نه پوهیږي چې څوک یې د څه موخې لپاره کاروي. خپل هویت مه بایلئ، بیا نو ماتې ناشونې ده. زه ازادي بخښونکی نه یم، ازادي بخښونکی نشته. خلک دي چې خپلواکي ترلاسه کوي. که انقلاب رښتونی وي، انسان یا ګټونکی دی یا وژل کیږي. هغه مرغۍ چې له څروي بیریږي له لوږې مري. زما اختر هغه ورځ دی چې د بزګر د ټول کال خواري د باچا یوه شپه نه وي. که د بې عدالتۍ په لیدلو له خفګانه ریږدې، نو ته زما له ملګرو حسابېږې.